چې ټول خلک په کورونو باندې لګیایي او بیا په مسافریب کې هم دي، خو بیا هم چې کوم جذبې سره تاسې راغونډ شوې، تاسې ډېره ډېره شکریه. چونکې تاسو سره خو ما د لطفرمان شهید نه بعد یو تعلق جوړ شوی ده چې هغه وخت کې زه بلې پارټۍ نه ولاړم په 2008 کې، خو تاسې هغه وخت کې هم ما ته عزت را کړی او چې کله موږ ټولو د خان صاحب سره لبیک ووې او د خان صاحب په قافلې کې شامل شو، الحمدلله هغه ټایم نه تر اوسه پورې تاسې همیشه د خان صاحب سره او ما سره څنګ په څنګ ولاړ وې او همیشه مو ما ته عزت را کړې ده، ما ملګرو ته مو عزت ورکړې ده او زه تاسو ته سلام پیش کوم په دې خبره باندې. او انشاءالله دا چې کوم تعلق موږ او تاسې جوړ ده، دا تعلق به انشاءالله راتلونکي وخت کې نور به مضبوطیږي او تر مرګه پورې به انشاءالله دا تعلق زه تاسو سره ساتم. که خیر اوس پکې الحمدلله چې کوم موږ سپین کاڼی شو، شیخی شو، لکړی شو، خیرسری شو، او داسې په مخ کې ځای لکه دا تاسې به وایي چې دی ټول به ما سره په مړي ژوندي کې میلاوېدو او ډېر په مینه به ما سره مطلب ګپ شپ لګولو او ما به هم زړه کېده چې ما دې سره تعلق جوړ شي. خو چونکې هغه وخت کې داسې سیسټم و چې زه ډپلسایډ ایم پی یم هلته کې خو ایم پی نه وم، خو بیا هم که ما ته څوک راغلی دي دې کلونه نو ما ورسره خپل منډه تړوالي وه. اوس زه په دې باندې هم ډېر فخر محسوسوم چې یو خو هغې سره زموږ ملګرتیا هم جوړه شوه، بلکې زه به دا وایم چې دا پوره د چې کوم یونین کونسل د پاړي کټي خیل دا پوره یونین کونسل کې لکه مطلب ما ته هغه ریس په ریس چې کوم ما ته محسوسېږي داسې چې دا امویه چې کوم دا قوم ده دا اوس په صحیح معنو کې الحمدلله متحد کیږي لګیا ده او په راتلونکي وخت کې زه دا وینم چې انشاءالله دا چې کوم مقصد دپاره موږ ولاړ یو، د کوم تحریک دپاره موږ ولاړ یو، نو انشاءالله هغه تحریک به په راتلونکي وخت کې کامیابو او دا چې کوم خبرې ملګرو وکړې چې موږ مخصوص خلکو چا نوم نه اخلم هغې موږ پټکای غورځولی او دا خټک قوم دا یې ټیټ سترګې کړی انشاءالله چې تاسو ټول متحد وې یو ځل بیا به انشاءالله د خټک قوم دا سترګې موږ اوچتو انشاءالله. تاسو په وړاندې دي هر څه د 2013 نه مخکې دا خپله دا علاقه وګورئ، دا خپل کلي وګورئ چې 2013 نه مخکې همیشه څوک د اسلام نوم اخستی ده ووټ یې رانه وړی ده، چا د کلیوال نوم اخستی ده ووټ یې رانه وړی ده، چا د روټي کپړه مکان خبره کړې ده ووټ یې رانه وړی ده، چا د پښتون خبره به کوله او ووټ به رانه وړلو او همدغسې یوه سلسله روانه وه. خو هغه بنیادي کارونه به نه کېدل، خو دا په 2013 کې خان صاحب په نوخار باندې بیا خاص کر په خټکو باندې دا احسان وکړو چې دا مشري چې کومه وه دا یې نوشهر ته ورکړه د صوبې او داسې وایه چې د خزانې چابي چې ده هغه د خټکو ته ورکړه. هغې نه بعد تاسو وکتو په دې علاقې کې کارونه وشو، ما په حلقې کې هم وشو، اپله حلقو کې هم وشو، ډېر کارونه الحمدلله شوي، بنیادي کارونه چې څومره وه ټول موږ کړي دي. که زه اوس دا دعا کوم چې دا ما کړي دي نو دا به غلط دي. دا د عمران خان مهرباني وه، دا د عمران خان مهرباني وه چې هغه موږ ته دا اختیار راکړو
او موږ هغه اختیار استعمال کړو. هو دا چې کوشش مو دا کړې ده چې موږ نه پکې غلا ونه شي، موږ نه پکې کمیشن ونه غستل شي، موږ دا چې کوم سیستم داسې چلولو نو صحیح معنو کې پیسې مو کوشش کړې ده چې بچت کړي مو د کوم او دا کورونه چې کوم تاسو په وړاندې دا هر څه شوي دي او د ترقۍ دا سفر په وړاندې لاړ ده. تاسو میا ډېر خلک په اسلام آباد کې، په پنډۍ کې، په پنجاب کې مهنت مزدوري کوي لګیا دي او هغه الحمدلله زه به دا وایم چې کدی په موږ ترقی وکړه د کلو کې نو خپل هغه هم لګیا دي ترقی کوي او ریس پرېز خپل روزګارونه هم بړاوي. نو دا د ترقی هغه صحیح معنو کې چې کوم دا یو زه به دا وایم چې نشانات دي. لکه تاسو په کلو کې چې کوم بنیادی سہولتونه پوره شي تاسو په خپل د تعلیم طرف تم روان شئ کنه. او تاسو خلک چې کوم دا اوس الحمدلله په پنډۍ اسلام آباد کې چې کوم دي هغه بچي چې کوم دي اوس تعلیمونه هم ډېر ښه روان کړي دي. او زه پرون هم چا سره لګیا وم زما ملګري بلکې زه به دا وایم چې پاکستان تحریک انصاف برقرار وو، موږ د خټکنامي وو. هغه چې کله خبرې کولې نو پاته هم نه لګېده چې یاره دا پښتون ده که پنجابی ده. دومره هغې مطلب صحیح طریقې سره او ډېر ښه کاروبارونه روان کړي دي الحمدلله. نو دا موږ ټولو دپاره فخر خبره ده. او اوس چې کوم داسې یوه موقع راغلې ده چې هغه غریبانان هلته چې کوم وو مخکې خو به خلکو به ته ډېر په هغه باندې وی چې خټک صاحب او خټک صاحب که نه. او اوس چې دا نو اوس موږ ته ما ته پرون خبره کوله چې اوس ما ته یې چې چوڑو مړه تمہارا خټک صاحب ایسے اور خټک صاحب ویسے. نو ما ته په خپله لکه ډېر داسې عجیبه ونه کې دا خبره ولګېده چې ګوره لکه موږ ته چې دا عزت ملو کومه د دمره په خپل علاقې کې عزت ملو په بار پنجاب کې عزت ملو نو دا د خان صاحب دی واجو. نو کم از کم خان صاحب سره بے وفایي کون دا انتهایی زیات ده. او بیا ورپسې خبرې کون بیا ورپسې نور داسې مطلب کیسې کون دا نه پکار دته. او اختلافات وی لکه څه خبرې باندې به اختلافي خو کم از کم خپل محسن چې کوم دا هغه پسې داسې سپکه خبره نه ده کول پکار. زه دا خبره کوم او لکه دا کومې طریقې سره چې دا یو سازش وشو او دا موږ دا علاقه تقسیم کړه. موږ خو چې کومه زړه علاقه وه ښه ټیک ټاک علاقه وه هر څه ټیک ټاک وو. موږ مړی ژوندی یو او ورورولي مو جوړه کړې وه تر پابۍ پورې او په اکبرپورې پورې ښه زبردست. اوس یې موږ ټول خلک په تکلیف کې اچولي وو. دا هم یو سازش چې چا کړی ده هغه ډېر زیاتی وکړو د موږ ټولو خټکو سره. لکه په درې چې کوم دی موږ ټي ایم ای داسې وایي چې درې ټي ایم اوګانو سره موږ رابطه یي موږ خلکو داسې نورې ډېرې مسلې جوړې کړې. نو لکه دا ټولو خبرو نچوړ دا ده چې کم از کم موږ ته پوهېدل پکار دي چې دې وخت کې ووټ دپاره څوک لګیا ده یا د حکومت دپاره څوک لګیا ده او بیا دا هم کتل غواړي چې نظریې دپاره څوک لګیا ده. موږ یو نظریې په سوچ باندې راوتي یو. ما خپله چې کله دا دمره دا 9 میاشتې کومې سختې تېرې کړې په دې کې ما دا خبره کوله چې ضروري نه ده چې زه د راتلونکي وخت کې ایم پی ای شمه یا د ایم این ای شمه. ما صرف او صرف دا غوښته چې زه د خپل خټک قوم د سترګې اوچاتې وساتم او چې دی په فخر سره دا ویلی شي چې हमारा ایم پی ای خان کا تھا اور خان کا رہے گا انشاءاللہ. نو اوس لکه دا چې کومه موقع ده دې وخت کې تاسې به مونږ سره ننګ کوئ تکلیفونه مو ډېر تېر کړو. موږ دا خبره دې ځای پورې راورسوله لکه دا دمره یو تحریک وچلېدو موږ پسې چې کوم نانو دا د موږ ایم این ای کینډیډیټ ذوالفقار خان هم راورسېدو
او اینه بس په عام خطاب کوي لکه دا چې کومه مرحلې وې دا موږ ټوله تېرې کړې کاغذونه یې راته خراب کړو هغه کاغذونه بیا های کورټ کې موږ ټیک شو او موږ مقابلې ته راووتو ټایم ډېر کم و موږ سره زه فردن تاسې په کلي کې په محلو باندې نه یم ګرځېدلی خو ما به دا خواست دی چې تاسې په خپله موږ طرف نه جرګه شئ خلکو ته که د مخالف پارټۍ والا دي هغې ته هم جرګه شئ هغې ته هم دغه خواست وکړئ چې دا کومه موقع ده دا هغه موقع ده چې دا به تاریخ کې لیکل کیږي یوه طرف ته تیاره ده یوه طرف ته عمران خان په شکل کې رڼا ده تاسې آیا اوس رڼا غواړئ او که تیاره غواړئ خپل بچو مستقبل غواړئ او که نه خپل مستقبل د بچو مستقبل هماغسې ساتل غواړئ څنګه چې مخکې نه روان ده او موږ د ریس په ریس چې کوم دا نو په تنزله شکار کیږو لګیا یو ملک بدامني ده ملک دهشتګردي ده ټولې مسلې چې کومې دي جوړې دي د دې لپاره صرف او صرف واحد عمران خان ده چې ابو انشاءالله موږ دې مسایل نه وباسي نو هغې دپاره ضروري ده چې راتلونکي وخت کې دا چې کومه 8 فروری باندې کومه ریز ده په دې ریز باندې به تاسې ډېر سوچ سمج سره پولنګ سټیشن ته ځئ په پولنګ سټیشن کې به اول میه ورکران خپل ووټ په طریقې سره واچوي او بیا به خپل رشته دارانو باندې اچوي بیا به چې کوم نه کلي خلکو باندې اچوي او کوشش به کوئ چې بدنظمي پکې جوړه نه شي څوک پکې جګړې ونه کړي ښه په طریقه سوچ سمج سره ځکه چې په دغه ریز باندې به د شرپسند خلک چې یا به تاسې مختلف طریقو سره تاسې به تنګوي په دې ځوان مخکې نه پوه کې یا به تاسې ووټ په هغه کې به ښه لره اچولو کوشش کوي نو تاسې به ډېر سوچ سمج سره او د امن په ذریعه باندې به دا کار چلوئ انشاءالله او تاسو ته به پاته وي چې ما نشان چې کوم دا چې کوم سپین بیلټ پیپري چې کوم د صوبایي اسمبلی والا سپین بیلټ پیپري په یې باندې به ما نشان چې کوم دا ابو فاختای خلیق الرحمن مې لیکلي او مخې ته به فاختای فاخته ته صحیح په پښتو کې ورته صحیح لکه نه کونتا نه کړکوړه ورته وایي کړکوړې باندې به چې کوم د ښه په نره به دا مور په منځ باندې لګوي چې د سیډ میټ ته ګوره ونه لګوي بیا هم ووټ خرابېږي او شین کاغذ چې کوم ده عالمي قومي اسمبلی امیدوار ذوالفقار خان ده هغې مخې ته به ګډیال جوړي ګډی چې کوم ورته وي آب هم ښه په نره باندې منځ باندې لګوي نو دا هم خیال ساتئ چې سپین کاغذ د صوبایي اسمبلی ده او شین کاغذ چې کوم ده د قومي اسمبلی ده زه خپل ټولو ورکرانو ته دا خبره کوم چې تاسې ګوره دې شي خیال ساتئ چې دا تاسې دغسې په دې کې هم خلک به غلطیږي نو دا به تاسې پوهوئ خاص کر موږ میندې خویندې هغې به په دې خبره پوهوئ او انشاءالله چې تاسې په کومې جذبې سره لګیئ او کومه جذبه به ولیده نو انشاءالله دا ګټه چې کوم ده دا به په سلګاو کې ګوره نه دا به په زرګاو کې انشاءالله دې خلکو ته موږ دې ځل شکست ورکوو زه اخره کې تاسو یو ځل بیا شکریه ادا کوم ما همیشه یوه خبره کړې ده په هرې جلسې کې چې تاسې دا ووټ تاسې به موږ ته به طور امانت راکوئ ما در سره دا وعده ده چې په دې کې به خیانت نه کېږي تاسې ډېره مهرباني وکړئ